توبه زما خور هلکانو سره خراب کار کولو جینۍ خپل ورور غیرت په نامه قتل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان دا یو واقعه راغلی دا ویډیو را سره د اخره پورې وګورئ. دې کسانو خپله خور قتل کړې ده او په څه وجه قتل کړې ده، ډېر د غیرت کار یې کړی. ویډیو تر اخره پورې وګوره. بیا د ویډیو نه بعد موږ خپل یو څو خبرې کوو چې دوی د خپله خور په څه وجه قتل کړې نه. ویډیو لازمي وګوره. زموږ چینل ته که په لومړي ځل راغلی وای نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیو تاسو ته په وخت باندې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. جی ما خپله خور سونیا په خپله وجلې ده. هغه غلطه به ګرځېده، فلیور والا نشې به یې کولې، یو کمره کې به یې ډانس کولو، اووه اته پنځه خلک په ناستو. هغه ویډیو زمونږ خورکو ته راورسېدله. مونږ به چې کور ته رالو ماله چا پیغور نه دی راکړی، ماله چا هم پیغور نه دی راکړی. به کور ته به رالو د ښځو خبرې به مو اورېدلې، به دا به مازغو کې تاوېده را تاوېده. یو واده م ورته غلدره کې وکړو، هغې نه یې زوی و، هغې نه هم راله. دویم واده م ورته میاوالي کې وکړو، هغې نه یې کالیر او تختول. بیا لاهور له لاړه، فیاشي فیل وکړه. بیا پېښور ته راله، کال نیم یې دلته تېر کړو. بس اخره کې یو خبره داسې راووته چې زمونږ د پلار ملګری و، هغې سره یې 3 شپې کړې وې. په 4مه ورځ زمونږ خوا ته راله. بس ما سره دا ملګري مو په خپل لاس ما وجلې ده. زه انکارېږم نه، ما غیرت کړی دی. که د الله او قرآن کې او حدیث کې دا راغلي چې زنا اهمي، بلکل ما بیا جرم کړی دی. او که نه راغلي انشاءالله هغه الله له به ځم، هغه الله دې ما له صبر او توفیق راکړي. او بله زما مور نه پیدا وه، یو کلمو کې ما سره لتې والې وې چې څنګه تاسو ویلې چې خور چا نه پیرزو نه شي، نو داسې زما خور وه. د چا لاس خور ته ورځي؟ کم از کم د اوبه خو راغشتې شي. بس ملګرو دغه ویډیو تاسو وکته، دې کس خپله خور وجلې ده، نور چې په څه وجې ډایه کې تاسو ټوله ویډیو وکته. که بیا هم د دې پوره ویډیو کتل غواړئ نو دغه چینل دی د ابراهیم تاج په نوم باندې، د هغه په چینل باندې تاسو دا پوره ویډیو هم کتئ. 7 منټه ویډیو ده، خو پوره ویډیو مونږ نه شو راغستی ځکه چې پردی ویډیو دومره یوټیوب والا نه مني. نو دغه حقیقت موږ تاسو سره شیر کوو. خو موږ له هم دا پکار دی چې خپل لور خور باندې نظر وساتو چې داسې قسمه واقعات نه راځي. بلکې دې هلکانو ډېر د غلط کار کړی چې دا جینۍ وجلې ده، ځکه چې هر یو کس په خپل عزت باندې ځان وهي. او دغه ویډیو موږ ستاسو سره شیر کړه. او زموږ ویډیو یعنې زموږ چینل ته که څوک په لومړي ځل راغلی نو ته داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې را روانې ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت په را روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.